خیرات زه درکوم د کلي سپونه به ځان ژغورې خیرات زه درکوم د کلي سپونه به ځان ژغورې ملنګه نور دې نه یم ذمهوار خبره ختمه خیرات زه درکوم د کلي سپونه به ځان ژغورې ملنګه نور دې نه یم ذمهوار خبره ختمه. ظارف سلطان مخاطب د مروت ادبي محفل فرمان علي انگار صاحب للورینا درې شعرونه عرض دي چې لرې نه وي چې جوت اوزي چې لرې نه وي چې جوت اوزي چې معاشرې نه دا غربت اوزي بیا خو به خود شرافت باسې له جان بیا چې له خلکو شرافت اوزي بیا خو به خود شرافت باسې له جان بیا چې له خلکو شرافت اوزي شعر د فرمان صاحب چې سبا به خیر سي سبا غم مه کوه سبا به خیر سي سبا غم مه کوه چې دا نن شپه په خیریت اوزي. زه د موږ ګران ملګری جناب دوست علي نامعلوم صاحب تخواست کوم چې دا دته د مروت ادبي چینل ته چې ووایي. عارف سلطان صاحب زه د فرمان علي انګار صاحب فرمایش باندې د مروت ادبي محفل ته دا یو غزل ده چې ارشاد چې څلی زما جوړ شي په مزار خبره ختمه چې څلی زما جوړ شي په مزار خبره ختمه بیا کړه خپل مرزي او خپل سنگار خبره ختمه شعر ده چې څلی زما جوړ شي په مزار خبره ختمه بیا کړه خپل مرزي او خپل سنگار خبره ختمه. شعر ده چې کوه چې څه دې وس وي هغه ټول په ما تمام کا انګار صاحب کوه چې څه دې وس وي هغه ټول په ما تمام کا وار وار کله یې زوی کله یې پلار خبره ختمه. او بل شعر ده چې کوه چې څه دې وس وي هغه ټول په ما تمام کا وار وار کله یې زوی کله یې پلار خبره ختمه. او بل شعر ده چې په اوتو بوتو نه کېږي صفا خبره وکړه په اوتو بوتو نه کېږي صفا خبره وکړه ریباره که اقرار وي که انکار خبره ختمه. هغه په ما اعتبار کوي یا نه الله خبر ده هغه په ما اعتبار کوي یا نه الله خبر ده په خپل زړګي مې نشته اعتبار خبره ختمه. هغه په ما اعتبار کوي یا نه الله خبر ده په خپل زړګي مې نشته اعتبار خبره ختمه. او شعر ده چې خیرات زه درکوم د کلي سپونه به ځان ژغورې خیرات زه درکوم د کلي سپونه به ځان ژغورې ملنګه نور دې نه یم ذمهوار خبره ختمه. خیرات زه درکوم د کلي سپونه به ځان ژغورې ملنګه نور دې نه یم ذمهوار خبره ختمه. معذرت سره اخري شعر ده چې ناصح ما نه معلوم په اخر ته داسې کیسې وکړې ناصح ما نه معلوم په اخر ته داسې کیسې وکړې چې تېرې شي د ښکلي حسن وار خبره ختمه چې تېرې شي د ښکلي حسن وار خبره ختمه. ډېره ډېره مننه شکریه.